بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتونخوا فوکس کې هر کله څنګه چې موږ تاسو ته عرض کړو وړاندې هم په خپل پروګرام کې چې په پښتونخوا فوکس کې به موږ د پښتونخوا په بیلابیل موضوعات، معاملات او مسائل خبرې کوو او بیا به د دغه متعلقه چې کوم میدانونه دي د هغې سترګور ایکسپرټس او ماهرین راغواړو. که موږ وګورو نو تعلیم ډیر زیات اهم سیز دی. که نن سبا څه هم نړۍ د سیاست، سفارت او تجارت ته خو په دغه درې واړو شعبو کې هله پرمختګ کېږي چې د دې وروستو تعلیم وي. نن خبره کوو خصوصا په تعلیم باندې او هغه هم بیا راځو خپلې صوبې پښتونخوا ته. دلته د تعلیم څومره ضرورت دی، اهمیت د تعلیم څومره دی او بیا موږ د تیرې څه مودې راهیسې ګورو چې زموږ کم تعلیم دی نو ښکاري داسې چې هغه ریزلټ اورینټډ نه دی. په نظام کې څه کم دی، وجوهات څه دي، ځکه چې موږ ګورو چې کم زموږ ادارې دي، که هغه یونیورسټیز دي، کالجز دي، نو د هغې ملازمین زیاتره بیا موږ په احتجاجونو ګورو. آیا زموږ د حکمرانانو دغه طرف ته پام نشته دی که نه ضرورت یې نه ګڼي؟ دغه سوالونه ګنجلک دي، لږ ګران دي، خو خوشبختانه سټوډیو کې موږ سره داسې شخصیت موجود دی چې هغه تاسو ټول پیژنئ چې هغې د تعلیم په مد کې څومره کار کړی دی، محقق دی، مورخ هم دی، هغې لیکنې هم کوي، مصنف هم دی. د باچا خان پوهنتون پخواني وائس چانسلر ډېر محترم ډاکټر فضل رحیم مروت صاحب نن موږ سره په پښتونخوا فوکس کې تشریف فرما دی. دې ته به دغه پوښتنې د تعلیم حوالې سره ږدو. ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو. ډاکټر صاحب ډېره خوشحاله شو چې تاسو سره ملاقات هم وشو او په داسې موضوع باندې مو خبره وچېړله، بلکې انټروډکشن به چې کومه شروع کړو ډېر خوندور و. ډېره مننه. مهرباني. ډاکټر صاحب تاسو چې چېرته داسې نو د خلکو په ذهن کې بلها سوالونه راځي چې ستاسو شخصیت پیژني، تاسو کار پیژني، بیا ستاسو لیکنې، ستاسو آرټیکل، ستاسو کوم کتابونه لیکلي دي. نو زړه م غواړي چې د مروت صاحب سره موږ تاریخ ته لاړ شو، خصوصا د افغانستان حوالې سره، د دې سیمې حوالې سره. خو چون کې نن موږ په تعلیم خبره کوو او زموږ به کوشش دی چې نن کمې مسلې د تعلیم حوالې سره هغه دوی ته کېږدو. ځینې سوالونه نور به بیا انشاءالله راتلونکو پروګرامونو کې د مروت صاحب سره موږ په تاریخ هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب تعلیم څومره اهم دی؟ موږ خو خبره کوو ډېر زیات اهم دی او بچې سکول ته لیږي، اگر چې ډېر ماشومان ډراپ آوټ دي، سکولونو ته نه ځي، خو بیا هم ستاسو غوندې سترګور زموږ ماهران دوی وایي چې تعلیم ډېر زیات اهم دی. نو دا څومره اهم دی؟ یاره تعلیم خو ما ته داسې ښکاري چې ما په حیث سره تعلیم دومره اهم دی ما په نظر جی لکه ډوډۍ خوراک او اوبه څښاک نه مخکې ما په نظر باندې تعلیم پکار دی. لکه موږ که وګورو زموږ دلته په خیبر پښتونخوا چونکې خبره کوو په موږ بل طرف ته نه سو، موږ به د خپلې د ګندهارا سیولایزیشن خبرو، موږ به د پشکلاوتي خبرو. پشکلاوتي هم د علم او د هغه یو سنټر د تهذیب یو مرکز پاتې شوی دی. جی او تهذیب کې دوه څیزونه رول لوبوي. یو طرف ته که تا خیال کړی خلکو کلې جوړې کړي دي، لکه مطلب کله به د پرځ جوړه چې کې به من خار به ټول آباد و تحفظ او که خیال دی یو ته خاریو نه به غیر چاپېره دیوال و وال سیټي به وکړي، که پېښور دی که بنو دی، مطلب نور ټول خو څوک دیوالونه پاتې دي، څوک ونړېدل، آبادي زیاتي یې کې لګیا دی. دا شان ته که موږ وګورو دا پوهنتونونه ته اوس وګوره، له سوات نه راونیسه تر بامیانه پورې د بودیزم وال، هغه نه مخکې هغه نه شاته ټکسله راواخله، تکشیله دا ګوره تخبایي دي. دا ګوره دا د علم سرچینې دی او چې کومې ته حد ډېر لرې نه راغلي وو دې نه ته اندازه واخله چې دا علم سرچینې چې که دې ضرورت نه دی، دې سره هنر تړلی دی، دې سره ټکنالوژي تړلی ده او هغه هنر او ټکنالوژي چې دا دواړه علم سره ابزرویشن سره دې سره وتړل شي، هغه یو قام یو ملت مخ باندې بیایي. صحیح. خوشحال بابا نن نه 1500 کاله مخکې، لا 450 کاله مخکې یو شعر دی
زه به لار درته پیدا کړم په هنر. ټیک دی. زه به لار درته پیدا کړم په هنر. 100 کاله مخکې وایي 400-500 کاله مخکې. ټیک دی. موږ اکثر دا وایو او ستاسو غوندې پوهانو نه چې تعلیم د شعور په جوړولو کې یو کردار لوبوي. ډاکټر صاحب تاسو دا څنګه به موږ ته واضحوئ چې تعلیم او شعور دا لازم ملزوم دي؟ بیا خوشحال بابا ته وګوره. خوشحال بابا د 2 کسانو ټیوټرانو هغه کوي، خو هغه ټیوټران مطلب داسې نه و ځکه چې دی باچا خو نه و که نه. ټیک دی. مطلب سردار دی. دا د ټیوټرانو خبره کوي، خو هغه کلک ابزرویشن دی. خاصې ابزرویشن زه وایم چې په 19مې پیړۍ کې پښتون کس داسې ابزرویشن نشي کېدی. څنګه خوشحال خټک دی. وجه چې چونکې د باندې ما کتاب لیکلی دی. جی جی. خوشحال خان خټک د پاینیر اف افغان نیشنلیزم، او هغه کې دا ما مقایسه کړی دی چې بهر خارج هغه کسانو سره چې د فرنچ ریولوشن نه مخکې دا خبرې کوي، او هغه چې د تا ما کوم پولیټیکل ساینس کې وایو، داسې په لټریچر کې وایي، موږ په انټرنیشنل ریلیشنز کې وایو، دا کسان د نه پسه چې دا هغه خبرې په 19مې پیړۍ کې مخکې کوي. دا انډیجنس نالج دی، او زه خپل او مشاهده ده. او زه دا وایم چې د انډیجنس نالج چې کوم ضروري دی که نه، دی نه عموما که موږ خارج نه ماډل یې راوړو، له امریکې نه مې ماډل راوړو، او هغه زه خپله دلته هغه ماډل دغه کوم امپلیمنټ کوم، دلته زه عملي کوم، هغه ماډل کې که تا خیال کړی که هغه ماډل کله کله موږ خواته، کله نه عموما موږ خواته فیل کېږي، ولې چې هغه کې انډیجنس نالج شامل نه وي. او زه ورکوټی مثال درته درکړم، داسې کار شوی و چې روس انقلاب مخکې راغلی دی 1919 کې په روس کې د سوویت یونین چې کوم انقلاب رالو، بولشویک ریولوشن، او د چاینیز ول لیټ رالو. چاینیز داسې کار وکړو چې دوی نه مدد وغوښته، کومک یې ونه غوښته چې تاسو راشئ موږ لږې زراعت کې دغه کوي. ټیک دی. اوس دوی د خپل ځمکې تجربه وه، د چین والې هغه ځمکې تجربه نه وه، په ټایم نه هغه څیزونه دومره ایډوانس شوي لا نه وو که نه، لا دوی ورته ایکسپریمنټ نه و کړی. دوی څه چل وکړو، دوی ورته ووایي چې یاره دلته کیلې کرو، غنم لرې کوو. کیلې وکرلې، غنم یې لرې کړل، هغه فصل ونه شو، تجربه فیل شوه، ناکامه فیل شوه. اوس دا مطلب ما نه دی چې په مسلسل فیل کېدله، خو تجربه فیل شوه. ولې چې هغه بهر نه هغه شین پټو سترګو ټیک درې راغ کړی شوې وه. زه دا وایم چې خپله خاوره چې کوم دی، خپلې خاورې کې خدای پاک څه داسې حکمت ایښی دی چې هغه بوټي کې هلته معدنیاتو کې هغه زراعتو کې د هغه بیماري علاج هم پروت وي. او موږ چې کله کله د باچا خان شي ته ګورو که نه، هغه کې هم دغه وه چې هغه دغه شیونه انډیجنس دی، انډیجنس هغه نه راخیستل، هلته نه یو شی ته راپورته کې او په مخ باندې بوځې چې دغه انډیجنس هغه ګرین ابزرویشن، خو دا ډېر سړي کار نه دی. ټیک دی. کین ابزرویشن مطلب دا ده چې ګر سړی کین ابزرور وی، خو به ډېر دا ځکه په خپله ژبه کې نصاب باندې زور راوړو، دغه وجه ده. دا دغه پاره چې ته بس مثال ته کوم خوب وینې، ته کوم خیال کوې، ټیک دی. مقصد دا ده چې دا هغه کې کنټراډکشن دی. ټیک دی. او دا کنټراډکشن چې تا خیالاتو کې راشي، به تا په عمل کې را روان شي. صحیح. خیالاتو هغه عمل کې بیا را روان شي، بیا هغه چې کوم دی که نه، هغه بجای دغه چې لاس راوړنې راوړي، هغه پرابلمونه راوړي. سر ماشاءالله تاسو بهر هم ګرځېدلي یې، ډېر لوی کانفرنسز کې، بیا ماشاءالله وایس چانسلر پاتې شوي یې، لیکنې مو کړې، کتابونه مو لیکل. موږ به ځان په دې صرف پوهیو چې چونکې یو طرف ته تعلیم دومره زیات اهمیت دی، بیا زموږ حکومتونه دې لپاره ایلوکیشنز هم کوي، مني هم، ولس هم مني، خو بیا موږ نتایج نه ګورو. وجه څه ده؟ سو کم چرته دی اوورال که موږ خبره کوو جنیرک غوندې، خو دا د ټنګه صاحب $1 million سوال وکړو. $1 million سوال مې ځکه ورته وویې، آیا اول زمونږ حکومت که هغه مرکزي دی که هغه صوبایي دی چې کوم یو دی، آیا هغه نیت شته چې زه د تعلیم په مخ باندې بوځم؟ دا اولنۍ خبره. ټیک دی. دومه خبره، دومه unbridled population growth. ټیک دی. ما ته که تاسو ووایئ چې را د پاکستان د پرابلمونو کې اولنی پرابلم کوم یو دی، په زه ته ووایم چې د بېلګامه کم پاپولیشن روان دی، لوی آبادي کېږي، او موږ څوک حساب نه کوو دی دا، دی نه غټ بل پرابلم نشته.
اوس د دواړو په رڼا کې چې ما ته ویلې چې نیت نشته او هغه نشته، یعنی بیا وسایل هم نه پوره کېږي. به هغه وسایل نه پوره کېږي. دې ته ته اوس وګوره چې آیا ستا بجټ له اولې نه ورځې نه راواخله تر دا بل پرون پورې ټیک د بجټ پاس شو، آیا دغه بجټ کې تا تعلیم پاره 100 پیسې کېږدې؟ د ضرورت مطابق دی که نه، کېږدي که نه، د وخت تقاضو مطابق دی که نه. که نه. دغه کې موږ یوه چغه یو وخت پوره کړې وه ښه تیرو کالونو کې چې تعلیم کو 4 دو، تعلیم ته 4 ورکوي، ښه جی. او تعلیم ته چې کوم دی که نه تر اوسه پورې 2 نه میلاویږي. ټیک ته جی. او تا اوس غوښتنه 4 وه. موږ 4 وی چې تعلیم کو 4 دو که نه، صحیح. که څخه به وه که نه، کو 4 دو فورټ اور ایجوکیشن نه وه که نه، 2 نه میلاویږي. اوس دغه پاره بس بیا زه ته به اړه مثالونه ځکه ورکوم چې دا پروګرام ماشومان هم ګوري، بالکل غټې ګوري، انپړې ګوري، خاص کر کلو کې ګوري. ټیک ته. ته ما ته دا ووایه چې کرل دې وربشې دي، غواړې غنمه، دا به څنګه کېږي؟ سوچ پکار دی بیا چې دا کرلې دې وربشې دي، کرلې کرې جوار، غواړې غنم، داسې نشي کېدی. صحیح. دا تاسو ډېره ښه خبره کړه صاحب چې مطلب آیا د حکومتونو نیت دی که نه دی؟ غواړي دا چې تعلیم پرمختګ وکړي که نه؟ سوال دغه دی چې بیا اول تا نیت نه وي، جی بیا نیت نه پس داسې کار وشي چې دې کې 2 خبرې دي. دې پیسې چې کومې دي آیا په تعلیم خرچه کېږي، له تعلیم سره ریلیټډ نور شیونه لکه اوس بلډینګ دی، ټیک کوي. که تا خیال وي که نه بلډینګ ایجوکیشن سره واسطه هم شته او نشته هم. لکه مثال شانتی نیکتن د هغه د سباش چندر بوس جی جی هغې والا یونیورسټي لا هغه انسټیټیوشن چې کوم جوړ کړی و که نه، ټیک دی. او کوم کې غني خان هم څه مودې پورې سبق ویلی دی، جی هغه د کلکتې په بارډر باندې و، هلته چې بوترې جوړې کړې وې او د زوړ د افلاطوني نظام په حساب سره هغه ډایلاګ سیسټم باندې چې بوترې جوړې کړې، ته بدلته ناست وې، زه بدلته ناست و، بللته او بللته سوال به راپورته شو، به سوال کې به ټول نه به سوال وشو، په چې تا جواب ورکو نو به هغه نه پس ما نه پته وشوه. بیا هغه یو په خپله باندې یو بل خبره ده د مکالمې په شکل کې، او د مکالمه ویلو اورېدو په شکل کې چې هغه شی ته په مخ باندې بوځې، ټیک دی. هغه ډایلکټیکل حساب کتاب کې به ته په مخ باندې څنګه پوځې. اوس دغه خبرې ته که موږ سوچ وکړو چې امپلیمنټیشن ته خبره راغله، ټیک دی. اوس امپلیمنټیشن کې موږ دومره سوچ چا نشته دی چې زموږ خواته په دې صوبه خبره چون چې موږ کوو. جی جی موږ ځنه سکولونه، ځنه کالجونه د یخني دي او ځنه د ګرمي دي، ټیک دی. یا علاقې دي که نه، سمر وینټر هغه ویریشن. دغه ویریشن په وجه باندې چې کوم دی که نه، یو ځای بیا چوټي وي، که بیا هلته رخصتي نه وي، بیا هغه بل ځای رخصتي. ټیک دی. چې که تا ته زه په تجربه کې ما تیرو کالونو کې جی د موجوده حکومت چې روان حکومت دی، روان خو لا مات شوی نه دی، روانه دی، روان کنټینر سکول و. آیا ټمپریچر ته وګورئ، کنټینر خو پسه کې درې شي چې کنټینر ته یو ټمپریچر به ورته ساتي. یې لپاره بجلی پکار دی، یې لپاره سولرې پکار دي، که بجلی بیا نه وي به سولرې ورته لګوئ، په سولرې نه پس په اے سی ورته لګوئ، وارمنګ سیسټم به ورته دغه کې، دا به څوک کوي؟ دا بله ټیکنیکل پرابلم دی. ښه، بل تاسو ما موږ خواته دهشتګردي تقریبا 500 نه زیات سکولونه په سابقه فاټا کې سکولونه او مدرسې نه دغه سکول یادوم، جی جی د کلو کې زنه مدرسې بیا وته، ټیک دی. دا الوزولي دي، لا مات کړي، لا فوله لوزولي، لا پاش دي، ټیک دی. او دا سلسله روانه ده. ته فیکټس اینډ فیګرز راواخله چې دې کې څومره جوړ شوي دي او څومره هغه شانته پاتې. صحیح. ښه، بیا باونډري وال شته دی، همدا نشته. بیا بله خبره به دې موږ وایو کمپیوټر به ښیو، ټیک دی. یو خو دغه مسلې دی، بل خو کمپیوټر به ښیو. بی ایس پروګرام د جوړ کو، بی ایس پېښور یونیورسټي کې هم دی، جی بی ایس په انجینرینګ کې هم دی، بی ایس په لکی مروت کې هم دی، بی ایس په چارسده کې یونیورسټي کې هم دی، بی ایس دلته تا سره په ګاونډي کالج کې هم دی. ګاونډي کالج کې د 15,000 روپۍ باندې دی، په 6,000 روپۍ سیمسټر دی، لا 5,000 به لا به پاتې، جی. او د نورو کې په 13,000 15,000 40,000. ټیک دی. او سہولت وګوره که نه، چېرته چې کمپیوټر شته بجلی نشته، چېرته چې بجلی شته هغه مال کمپیوټر اپریټر نشته. ټیک دی. اوس به دغه ته څوک دغه کوي. ښه، بیا آیا تا سره ټرین ټیچر شته؟ آیا په د ټول وخت کې چېرته تا دا واورېدل چې ټیچرانو ته موږ ټرینینګ ورکو؟
هر کال ته دوی ایگزام نوې تجربه کوي. ټیک دی. دا تجربې موږ کړي دي 2000 کیمرې واغو بیا مطلب حالونه کوه الو کې ریشفلینګ دا ځل یو درس شو نو ورکړل کلسټر سیستم نتیجه دی وکتل څه شي نتیجه ورکړل نتیجه خو دی چې نکل او عقل او دا سره موږ سمو کنه اوس نتیجه ورنکړل. ټیک دی. تجربې کېږي نه کېږي وجه څه ده ولې لیکو پلان چا نه مشوره نه نشي که ستاسو خبره چې د بهر نه پلان راوړي او بس فیل کېږي که په دلته پلان وي که نه جی هغه کې نه ستا نشته یو بل سره. ټیک دی. یو خو دا ټرینډ شوی شو چې ټیچر په ځای باندې نن سبا بورډونو ته د پی سی ایس سی ایس ایس افسران توګه شروع کړي. ټیک دی. اوس دا نو چې هغه لکه نه پوهېږي خو چا سره خو به کینې به پوهېږي که نه چېرته به ایجوکیشن کریکلم وینګ پلس ټیکسټ بک بورډ پلس مطلب دا به ټول سره کېږي لکه د ریلیونټ فیلډ خپل ماهر وي پکار دی په انفورموالي نه لکه اوس ګوره چې زه د انګلیش لیټریچر خبره کوم که نه نو بس تا راغواړم هلته به ډپارټمنټ نه کس راغواړم هلته به سکول نه راغواړم ټیک دی نو کالج نه راغواړم مطلب چې لکه زه کریکلم څه شی تیارو لا مطلب دا د هغه تیارو که نه ټیک دی. اوس آیا لکه 2018 2014 پورې جی دلته ایم پی حکومت و ما په هغه باندې په وخت باندې زه ټیکسټ بک بورډ چیرمین وم. جی موږ مشرانو سره په مشورې سره ګوره له پښتو ژبې لپاره موږ شروع کوو شنو وکړل. ټیک دی. چې پښتو مورنۍ ژبه ده او پښتو کې تعلیم پکار دی. ټیک دی. خو امپوز کوو نه وجه چې موږ ډېرو تجربو کوونه وه ښه د زړه حکومتونه فیل شو سبا ته حکومت هم ډېر سکسسفل نه و. ایون افغانستان کې ابراپټلی د نادر خان د رول وزیر اعظم و جی ځای شاه ورکوټی و چې باچا شي که نه ټیک دی. هغه یو اډر وکړ چې 2 کالو کې به چې کوم ده که نه تاسو فټافټ که فارسي مارسي به نه وي پښتو بل دغه کوئ خلکو چې جوړ وکړي چې موږ به څنګه زده کوو دغه منځ کې ښه موږ یو ګریجویټ هغه ورته کېښو. ټیک دی. بیا موږ په یو نتیجه باندې میټینګ کې ورسېدو چې ولې نه موږ د پښتو په ځای باندې د 15 ولې نه کوو موږ څه چې وکړو پښتو جی سرایکي کوهار چتراوی جی هندس کوهستاني هند کو ښه جی او سرایکي مې پکې یاده کړه که نه جی جی سرایکي خو مې وکړه ټیک ها دې پر به موږ داسې شانتندې کړی چې په پټو سترګو نه جی پښتو خو موږ موږ سره الریډي ته پته ده پښتو خو الریډي پی ایچ ډي پکې کېدله پکې تر 12 پورې وه بیا دا کتابونه شمالي هر یو شی شمالي هغه اضلاع چې دي که نه جی جی جنوبي اضلاع په لږې کمه های اضلاع په لا دا په د زمونږ فضلک صاحب دی په وختونو کې یو اډر شوی و تر 15 جماعت پورې به د کتابونه ژباړه کېدل چې پښتو کې ورته ټیک دی. به هغه نه پس لږه شروع شول که نه اچھا بیا دغه نه موږ څه چلو که چې د نورو ژبو ته مو لاس واچول که نه جی یاره ټول خلکو شروع که انسان به چې راپاڅېدلی چېرې چا اعتراض کړی چې دا ولې ټیک دی. یا تاسو دا شی ولې شروع کوئ او موږ د دې لپاره سپیشل ډي ای خان راونیسه تر که نه تر بټاباده پورې یو هفته ټیک دی. ورکشاپونه کړي دي کچرانو ته مو ټریننګ ورکو. ټیک دی. دا میاشتې ما دا په ګراوند لیول هم کار ګراوند لیول باندې بیا په تا ته به بیروکراسي ټیکو کرې شایي ستا والا واکداران په تا ته په دغه کې هر ډله اچوي چې هر ډله اچوو موږ ته هر ډله دا پیش کړو یا سر بټ سر وایي دا چې کومه دی که نه دا به داسې کار دی خو دغې ګران به نه شي چې دا به بیا استادان به نه وي یار پښتانه استادان دي زوروره یو هفته ټریننګ به ورکوو دی ویل نه وي استادان به ورتي کوو بجټ کم دی موږ ورسره دغه چل وکړو یو هفته ټریننګ مې ورکړو داسې شو لکه اوس مطلب د غټ سړی ورکوټی خو نه یي که څه تجربه خو لري هغه تعلق به جیم کې څه مسله ده ټیک دی. دا نه وي که نه بیجینګ ورته مسله څه او ویل پکاري یس آی کین ډو بس دغه مو به ورته طریقې کار مو ورته جوړ کړه ټیک دی. لکه په دې سټایل سره دا خو لکه یو هغه اکټیویټي مې درته وښودله که او تاسو بل شي ته پته وکړئ په بیا حواله خبره نه بالکل حقیقت دا دی لکه ستاسو دا طریقه چې مطلب دا ډاکټر صاحب چې ګراوند لیول باندې کار وشي په بنیادي توګه یو مسله سړی وپېژني او د هغې په رڼا کې کار وکړي خو دلته کارونه اکثر ابرپټلی کېږي کوم طرف ته چې ډاکټر صاحب اشاره هم وکړه نو هغه بیا ریزلټ اورینټډ نه وي. سر ډېرې ښکلې خبرې دي خو تاسو نه به انشاءالله دغه خزانه راتروړو تاسو سره په دې زړه کې بلها څیزونه دي بلها ریسرچ ډاکټر صاحب کړی دی د دوی کتابونه مونږ ګورو د دوی آرټیکلز چې کوم دی باقاعده د دوی خبرې ماشاءالله په داسې څوکیو دوی پاتې شوي دي بیا د دوی شخصیت او بیا په تعلیم کې د دوی چې کوم کردار دی نو هغه له چا هم پټ پناه نه دی نو دغه ملغرلې به د دوی نه راتروړو
ډاکټر صاحب بس په دې به راټولکو دا نننې زموږ پوډکاسټ چې څه مشوره ورکوي خصوصا حکومت لا چې کوم ګامونه واخلي چې زموږ دا سیستم لږ شان دی پر مخ روان شي لږ ریزلټ اورینټډ شي. بالکل دا مو ډېر ښکلی سوال به وکړم. دا څه دی چې اوس تاسو کتلي یو کار راسې پېښور یونیورسټي چې دی پېښور پوهنځي زمونږ پاکستان سټډي سینټر پاکستان سټډي سینټر لا نور سینټر مرکزي حکومت سره دی. ټیک دی. دا چې کومې دي دې ته فیډرل هغه میلاویږي بجټ میلاویږي څه که نه یونیورسټیانو ته هغه ته او تا که خیال کړی چې ما ته ویله بودیجه لا بجټ چې اوس بجټ ته کمزوری کې there's a backbone او هغه پاره هر طرف ته ته وایې که نه چې مطلب دا ما ته د انسان ضرورت نشته ما ته د روبوټ ضرورت دی. پښتو بنده کوي فارسی بنده کوي فلسفي بند کوي هسټري بند کوي فلانکی مضمون بند کوي فلانکی مضمون بند کوي په سوشیالوجي ویلا څه کوي که نه مثال دې ټایپ اپروچ چې کوم دی آیا دا د ترقۍ لپاره ضروري دی ای ته ترقۍ دې کې کېدلی شي آیا په آکسفورډ کې داسې مثال شته ټیک دی په پیسو د ایجوکیشن بره نور ملکونو کې ډېر ملکونو کې خو ته چې په پاکستان کې په ماشومانو دغه بوج لا نور راواچې ته ماشوم نه راوباسه ته کارخانه ولګوه یار کارخانه به څنګه لګوي ته دکان وباسه ته بلډینګ جوړ کا. ټیک دی. اوس حال دا دی چې د لږ سره کښېني خلک خپلې تنې کې مطلب دا دی چې وزیر اعلی شو تعلیم والمشران شول نور ماهرین که نه ټیک دی او مرکزي حکومت سره هم کښېني او بهر یونیسکو شو یونیسف شو بله ادارې دي که نه هغې نه سړی فنډ راوړي لکه ته خپله سوچ وکړه که نه د پولیو ډراپس موږ ته بل څوک راکوي کتابونه افري چې کوم ډسټریبیوټ کېږي هغه موږ ته پیسې بل څوک راکوي دغه شانته ډېر شیونه دي هغه کېدلی شي خو چې موږ لږه جنګونو نه ځان په شا وساتو. ټیک دی. جنګونو په ځای باندې موږ په قلم باندې زور راوړو او قلم موږ پرایورټي شي. صحیح. ټوپک نه. ټیک دی. چې قلم پرایورټي شي ستا چې دا زما مقصد نمبر 1 دا دی زه به په قلم زور ورکوم دا ټکی به نه کوم بلکې ما په نیز د دا پروګرام کې اوس نشو ویلی د بل ټي به دا خبره کوو چې د ملیشیا به مسلمان ملک به وي لا به سعودي لا به بلي به په مخ ځي ته به په شا ځې ولې به په شا ځې بگ کوشچن مارک. یس بالکل سر. دې به بیا خبره انشاءالله العزیز. تھینک یو سر تاسو راغلی تاسو وخت ډېر قیمتي دی تاسو چې په ګاډي کې هم ځای نو تاسو کتاب پورې او بتلی چې مونږ ګورو چې ډاکټر صاحب بلهاري سر کې نو انشاءالله سر ستاسو دا وخت قیمتي دی او راځئ به مونږ بار نه زده کړه کوو ستاسو دا قیمتي خبرې دغه مونږ خپل ولس ته رسوو. ډاکټر صاحب تاسو واورئ د حقیقت دا دی چې تعلیم دپاره خصوصا بیا د حکومتونو د ټولو دا هم څیزه پام دی او پام د بجټ په شکل کې بیا پلانینګ دی هغه د چا سره چې کوم ماهرین دی تعلیم ډاکټر صاحب غوندې زموږ شخصیات په کار ده چې دوی واورېدی شي چې ولې دغه سیسټم د ډاون فال ښکار دی او بیا دوی واورېدی شي چې څنګه دا ښه طرف ته تللی شي. پښتونخوا فوکس کې نن دپاره همدومره بیا به په یو بل پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. یاد غواړو الله پاک.